اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو افغانانو خویندو ورونو ته سلامونه او احترامات. الله پاک دې وکړي ټول روغ جوړ یې. لکه څرنګه تاسو ته معلومات دی چې پرون خبریال.com دا لیکلي وو چې د افغانستان آیرلینډ خلاف کوم سیریز دی هغه سیریز نه کیږي، آیرلینډ ټیم نه راځي او د هغې نه علیحده چې دغه سیریز کم کیږي دا د انډیا په پوهنتون کې کیږي. خو دا خبره ما بیا کرکټ بورډ سره شریکه کړه. کرکټ بورډ ځینو کارکونکو ما ته وی چې دا خبره دروغ ده. انشاءالله چې د افغانستان دغه سیریز دی روان دی دا به په ټي وي هم خپرېږي او دغه سیریز به هم کیږي او د آیرلینډ لوبډله به انشاءالله نن را رسیږي. زه خپله کار کوم دایره ووتلم، زه یم افغانانو سره خپل خبر شیر کوم زه او انشاءالله موږ به کرکټ بورډ ملاتړ موږ همیشه کړی دی. ځینې غلطیانې ورکي هغه غلطیانو دپاره همیشه موږ د حق مبارزه کوو. دغه مبارزه زموږ د حق ده د ټولو افغانانو، یوازې د رحیم صدیقي نه د ټولو افغانانو حق ته چې وکړي. هر یو افغان دا حق لري چې خپل اواز اوچت کړي. خو خبریال.com ته زه دغه ویم چې دغه غلط راپورونه مه ورکوئ د خدای دپاره، د څو پیسو دپاره چې تاسو ویبسایټ ته څوک درشي کلیک ور باندې وکړي هغه خبر ولولي، دا تاسو ډېر غلط کار کوئ ځکه دا افغانستان او افغانانو سره خیانت دی. زه د خبریال.com هر یو کارکونکی پیژنم، دا درله زه ویمه ګورئ ما درله ویلي دي که ما پسې بیا څه وکړل که نه یا خبر را پسې شیر کړه ځکه تاسو ما له پته ده چې اصغر پسې هم کوئ، ما پسې هم ښه راپورونه هم لیکلي دي، زه دا نه ویم ما پسې هم کړي. خو دلته تاسو پرون غلطي کړې ده. انسان چې غلطي وکړي باید بیا پوه شي دا غلطي تاسو کړې، پوره تاسو یو معلومات حاصل کړئ بیا یې وکړئ. بله تاسو خبریال.com ته ما یو خبر لیږلی یو دغه کارکونکو سره ما خبر ورکړې، ولې هغه یې نه و شیر کړی ځکه خو افغانان هلته بیا دردېږي که نه هغه نه شیر کوي. خو کوم کې چې د دو ګټئ هغه خبر بیا دی شیر کوي. خو زه د ټول کارکونکو ته ویم چې داسې خبر بیا همیشه شیر نه کوي چې ځکه بیا ټول افغانان بیا به درپسې راپاسېږو. زه درله ویم چې کوم ستاسو اونر دی هغه خو په لندن کې دی، دا نور کارکونکي دی په افغانستان کې هم شته، زه یو پیژنم. خو موږ به انشاءالله د افغانستان د لوبډلې ملاتړ کوو، غلطیانې چې ورکي هغه به اصلاح کوو انشاءالله. زموږ لوبډله د افغانستان کې کرکټ ته خوشحالي راکوي. ښه تاسو ته ښې شیبې غواړم، ښې چارې غواړم او د افغانستان د ټیم ملاتړ وکړئ انشاءالله. آیرلینډ سیریز ته دعاګانې وکړو چې افغانستان دغه لوبه وګټي او بریا افغانستان ته راوړي. تاسو ښې شیبې ښې چارې د الله په امان.